بیا راځو د هغه نه وروسته دوستانو د نوټیفیکیشن نه وروسته راځو دلته چې د موږ تاسو نوم ده د یوزر نوم ده د محصل نوم ده. کله چې موږ تاسو په دې خپل نوم باندې کلیک وکړو نو موږ تاسو ته دا صفحه راخلاصېږي. دوستانو دا صفحه چې ده موږ تاسو کولی شو خپل پاسورډ تغیر کړو په دې بخش کې. د پاسورډ د تغیر کولو لپاره به دوستانو موږ تاسو اول دلته پخوانی زوړ پاسورډ لیکو، بیا به راځو دلته به نوی پاسورډ لیکو او دلته به هم نوی پاسورډ د هغه د تاییدي لپاره لیکو چې کومه ستونزه مشکل ونه لري. نو کله مو چې دا پاسورډ پخوانی پاسورډ نوی پاسورډ بیا نوی پاسورډ ولیکه راځو دلته بټن ته چې د ثبت په نوم باندې ده موږ تاسو پاسورډ به تغیر کیږي. ولې په یو سر دوستانو که چیرته موږ تاسو پاسورډ په دې شرایطو باندې برابر و، که پاسورډ مو په دې شرایطو باندې برابر و راځو دلته کلیک کوو د موږ تاسو پاسورډ تغیر کیږي.